الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أبغض أهل البيت فهو منافق. وأيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وعطرته أجمعين. نننی بیان او د هغې خلاصه د سیدانو د نبی کریم علیه السلام د اولاد فضائل، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو احترام او ادب فرض عین ده. که څه هم سید فاسق وي، فسق ښکاره وي، ژرې خریلی وي او د کفر درجې ته نه وي رسېدلی، لا یې هم احترام او ادب واجب ده او فرض ده. داسې نه چې د هغې تقلید وکړي، او دا هم مطلب نه ده چې سید کله ګناه وکړي نو د هغې ګناه نه ده، بلکې د سید ګناه ده، لیکن پر عام مسلمان باندې بیا هم احترام او ادب د سید واجب ده. الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې د سیدانو د احترام ترغیب مسلمانانو ته خپلو خاصو بندگانو ته ورکوي. سورة الشورى کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اے پیغمبر علیک السلام خپل امتیانو ته اوایا چې په دې تبلیغ باندې زه تاسو ته دین بیانوم، تاسو ته ایمان بیانوم، او تاسو ته مې دومره تکالیف او ستړیا وګټل، دا ستړیاو په مقابل او د دین بیانولو په مقابل کې در څخه پیسې نه غواړم، ثواب نه غواړم، مزد او مزدوري نه غواړم، فقط او فقط د خپل اهل بیتو د سیدانو محبت در څخه غواړم، چې زما د اهل بیتو او د سیدانو احترام او ادب او د هغې محبت وساتئ، بس صرف دغه او دغه دسه غواړم. امام احمد طبرانی حاکم د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کی چې کله دغه آیت کریمه نازل سو چې قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، قالوا یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم. اے دا الله پیغمبره، ستا قریبان څوک دي چې الله رب العالمین په سورة الشورى کې د هغې محبت په موږ باندې واجب کړې ده؟ نو د دې آیت څخه دا معلوم سو چې د اهل بیت محبت دا واجب ده او فرض ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حضرت علی دی او حضرت فاطمه ده و ابناهما. دغه شانته ابو الشیخ او نور علماو د علی رضی الله تعالی عنه څخه دغه آیت لاندې روایت کوي چې حضرت علی رضی الله عنه او فرمایل چې قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، زموږ په آل محمد کې دا آیت نازل ده. او بیا او فرمایل چې لا يحفظ مودتنا الا كل مؤمن،
زموږ د اهل بیت محبت هغه څوک کوي چې هغه مؤمن انسان وي او کوم سړی چې د ایمان اخلاص وي او د ایمان وتلی وي د هغې نه د اهل بیت محبت تمه نسي کېدلی. امام بزار و طبرانی د حضرت حسن رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د خطبه وویله او په خطبه کې دا وویله چې من عرفني فقد عرفني، که چا وپېژندم نو هغه مې پیژني او که څوک مې نه پیژني زه فانا الحسن بن محمد، زه هغه حسن یم چې د محمد زوی یم لمسی یم. بیا د آیت تلاوت که چې واتبعت ملت آباء ابراهیم، بیا فرمایل چې زه د اهل بیت څخه یم وانا من اهل البيت الذين افترض الله مودتهم وموالاتهم، زه د هغو اهل بیت څخه یم، زه د هغو سیدانو څخه یم چې زما احترام او د اهل بیت احترام په هغه امت باندې فرض او واجب ده. او بیا د آیت کریمه د سورة شورا تلاوت کوي چې قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، څوک چې نیکي کوي الله تعالی فرمایي چې موږ نورم نیکي ورزیاتو. واقتراف الحسنات مودتنا اهل البيت، حاکم په مستدرک دریم جلد 188 صفحه کې وایي روایت ذکر کوي چې د نیکی حاصلول هغه د اهل بیت محبت ده. او صحیح حدیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابن حبان ذکر کړي په صحیح کې 15 جلد 415 صفحه کې، حاکم په مستدرک کې ذکر کړي ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والذي نفسي بيده لا يبغضنا اهل البيت احد الا ادخله الله النار، زموږ د اهل بیتو د سیدانو سره څوک دشمنی نه کوي، خو مګر چې اهل بیتو د سیدانو سره څوک دشمنی وکي د الله رسول قسم خوري چې زما د قسم په هغه ذات باندې وي چې زما روح د هغې په قدرت کې ده، هغه انسان به الله رب العالمین خامخا جهنم ته ور داخلی او اور ته داخلی په سبب د دې چې دی د اهل بیتو سره دشمنی او بغض ساتي، حسد ور سره ساتي. امام احمد رحمه الله مرفوع حدیث ذکر کئی، ابن عادی په کامل سلورم جلد 123 صفحه کې ذکر کئی چې من ابغض اهل البيت فهو منافق، کم څوک چې د اهل بیت سره دشمنی کوي نو هغه منافق ده. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فتوا ده. او من عام ده، من هر هغه څوک چې د اهل بیت سره دشمنی کوي، که هغه د عالم په شکل کوي، که هغه د پیر او د مولا په شکل کوي، که هغه د امی او د حاجی او د سرمایدار په شکل کوي، که هغه د غریب سړي په شکل کوي، که هر انسان وي د اهل بیت سره دشمنی کوي نو د په زړه کې نفاق د دی منافق ده. او د منافقین په باره کې الله تعالی فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین به په هغه لاندې طبقه د جهنم کې وي، د کافرانو څخه به هم لاندې وي. نو کم انسان باندې چې د اهل بیتو د سیدانو د ساداتو مینه او محبت بیانول بد ور باندې لګیږي، لا هم په زړه کې نفاق ده. امام ترمذی رحمه الله او امام احمد د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړي. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه چې څوک نفرت کوي موږ به دا او پیژند چې هغه سړی منافق ده. ولې د منافق پہچان ډیر مشکل وي. منافق هم د مسلمانانو غوندې ژیرې لري، منافق هم د مسلمانانو غوندې لنګوټې لري، منافق د مسلمانانو غوندې لمونځ کوي، منافق د مسلمانانو غوندې روژه نیسي، منافق د مسلمانانو غوندې حج ته ځي، باوجود د هغې په زړه کې نفاق دی او کافر ده او اشد کفر د دې منافق ده. خو دا منافق به موږ په څه شي پېژندی؟ خو زموږ سره به یو ځای صف کې لمونځ کوئ، روژه به یې نیوله، کله کله به جهاد ته تلئ، نو موږ به منافق حضرت جابر رضی الله عنه صحابي دی هغه فرمایي چې موږ به په دې پېژندی چې د حضرت علی رضی الله عنه سره به بغض ساتي، حضرت علی رضی الله عنه به خوند نه ورکاوه، نو موږ به وپېژندی چې دا سړی منافق ده. بل حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دغه حدیث دغه اثر د حضرت جابر رضی الله عنه امام ترمذی ذکر کړی دا او امام طبرانی. بل حدیث امام ترمذی ذکر کړی
او حکیم ترمذی په نوادرو کې هم ذکر کړی دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احب الله لما یغدوکم به من نعمه تاسو د الله رب العالمین سره په دې خاطر محبت وساتئ چې الله تعالی تاسو ته ډوډۍ درکړي رزق درکړي که الله تعالی رزق درنکړي نو تاسو دا رزق د کوم پیدا کړي تاسو ته اوبه درکړي تاسو ته جامه درکړي دا خپل د نعمت څخه درکړي داسې نه چې زموږ تاسو ډوډۍ او زموږ تاسو اوبه په الله تعالی باندې لازمه ده خو احبوني بحب الله عز وجل ای خلکو نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو به زما محبت وساتئ د الله تعالی په خاطر واحب اهل بیت لحبي او تاسو د اهل بیت د ساداتو محبت وساتئ د ساداتو د سیدانو سره محبت وساتئ لحبي زما د محبت په خاطر باندې زما په خاطر باندې امام بهقی رحمه الله او امام دیلمی په مسند الفردوس کې پنځم جلد 150 صفحه کې بهقی شعب الایمان کې دویم جلد 109 اتیایم صفحه کې طبرانی په اوسط شپږم جلد 950 نمبر صفحه کې حدیث ذکر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن عبد حتى اكون احب الیه من نفسي تر هغه پورې یو انسان کامل مؤمن نسی جوړې دی چې زه ورته د خپل ځان نور تیر او محبوب نسم او وتكون عترتي احب الیه من نفسي او زما اولاد ودغه انسان ته تر خپل ځان ګران نه ويكون اهل احب الیه من اهله او زما اهل بیت او سادات د خپل تر اهل بیت او تر بچیانو د تګران نه وتكون ذاتي احب الیه من ذاته او زما خپل ذات وهغه انسان ته تر خپل ذات محبوب نه نو دغه انسان کامل مؤمن کېدل نسی نو دا د رسول الله مبارک تجزیه د هر انسان د خپل ځان سره سوچو کی دیلمی په مسند الفردوس کې او علامه عجلونی کشف الخفا کې اول جلد 8 او یم نمبر صفحه کې یو عجیب حدیث ذکر کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ادبوا اولادکم علی 3 خصال اے صحابو تاسو خپل اولاد په دریو عادتونو باندې عادت کی اول دا ده حب نبیکم د خپل نبی او د خپل پیغمبر په محبت باندې تاسو خپل اولاد امخته کی عادت کی تاسو ترغیب ورکي وحب اهل بیته د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د اهل بیت او د سیدانو محبت د خپل بچانو په زړونو کې واچوي وعلى قراءة القرآن او بل قرآن عظیم الشان قرات محبت تاسو په خپل زړونو کې وساتئ بل حدیث کې فرمایي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام امام احمد او ترمذی د حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت کړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې من احبني واحب هذين واباهما وامهما كان معي في درجه يوم القيامه سوک چې زما سره محبت ساتي سوک چې د دې دواړو سره محبت ساتي او د دې یعنی د حسن او د حسین سره و اباهما د دې د پلار سره محبت ساتي چې حضرت علی رضی الله عنه دی و امهما د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره محبت ساتي کان معي في درجه يوم القيامه نو هغه بزما سره یو ځای په درجه کې په قیامت کې برا سره وي بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي چې فاطمه بدعه مني بیبی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا زما د جگر یو ټوکړه ده زما د اینه ټوکړه ده یغضبنی ما یغضبها کوم شی چې ما په غضب کوي ما په غصه کوي هغه دی په غصه کوي او یبسطنی ما یبسطها کوم شی چې زما خوش وي هغه به د خوش وي کوم شی چې ما خوشاله وي هغه به د خوشاله وي وان الانساب تنقطع يوم القيامه غیر نسبي وسهري نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت کې به نسبونه نه چلیږي فلانی اسک زیدا نور زیدا کاکړ دا فلان او فلان یو نسبم په ورځ د قیامت نسی چلیدلی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صرف او صرف ما نسب به چلیږي په ورځ د قیامت به زما نسب چلیږي التبو زما نسب کار کوي په دې شرط چې کافر نه وي کفر درجه ته نه رسیدلی او وسحر زما خیشاوندی هیڅوک زما سره خیشه کوي هغه به هم په ورځ د قیامت و دغه انسان ته فائدہ او ګټه رسوي دغه شانته دیلمی د ابي سعید رضی الله عنه څخه روایت کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشتد غضب الله
اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي. ابن عدی په کامل کې شپږم جلد 302 صفحه کې ذکر کړی دا. د الله رسول فرمایي چې د الله غضب کله سخت سي، د الله غضب هغه ټیم سخت سي اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي، چې څوک زما د اهل بیتو د سیدانو به احترامي کوي او زما د اهل بیتو د سیدانو ایذا رسي، تکلیف ورته رسي سیدانو ته، په هغه ټیم کې الله رب العالمین سخت ور باندې په غوسه سي په خلکو باندې. دغه شانت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابن عساکر د حضرت علی څخه روایت کړي، هغه د رسول الله مبارک څخه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما د اهل بیت سره د سیدانو سره چې څوک نیکی کوي دا غي سره احسان کوي نو زه د هغه مکافات د هغه عمل په ورځ د قیامت کې هغه انسان تور کوم. ابن عدی کامل کې 5 جلد او 233 نمبر صفحه کې ذکر کړی دا. دغه شانت ابن عساکر د حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت ذکر کی، هغه فرمایي نبی علیہ السلام فرمایل چې من ازا شعره مني فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله. څوک چې زما یو وشته ازما د اهل بیت سره، اهل بیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه ټوټي او د هغه جسد وی، د هغه د بدن عضو وی، هغه ته تاوان رسي، ایذا رسي، تکلیف رسي ورته، نو لکه چې ماته تکلیف رسولې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک ماته تکلیف رسول هغه داسې ده لکه الله رب العالمین ته چې د تکلیف رسولې وي. علامه مناوی رحم الله فیض القدیر شپږم جلد 3 صفحه کې ذکر کړی ده. او د الله رب العالمین ایذا کفر ده او دا غي انسان زای جهنم دی ابدی. ابن عدی او دیلمی د حضرت علی څخه روایت کې فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایل فرمایي نبی علی السلام وایزه په پولیسرات کې په هغه انسان باندې ولاړم او هغه انسان تیروم جنت طرف ته چې هغه اشدکم حبا لاهل بیتی ولاصحابی، چې څوک زما د اهل بیت سره او زما د صحابه سره مینا محبت ساتي نو د هغه انسان تیرول د پولیسرات څخه پرما دی، هغه انسان به زه په پولیسرات تیروم او د هغه انسان غمخواری زکوم. امام شافعی رحمه الله تعالی په خپل دیوان کې یو شعر وایي، یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله في القرآن انزله يكفيكم من عظيم القدر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. حضرت امام شافعی رحم الله فرمایي چې اے اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو محبت قرآن عظیم الشان په موږ باندې فرض کړی ده. قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین د سیدانو د اهل بیت فضیلت او د هغه احترام او د هغه محبت په امت مسلمه باندې فرض کړی ده. یکفیکم من عظیم القدر انکم د ستاسو اے ساداتو د قدر او د لوی مرتبه او د لوی منزله لپاره دغه کافی ده، دغه کفایت کوي که نور یو مرتبه او یو منزله ستاسو نوي، نور یو خوبای په تاسو کې نه موجود، یو حدیث هم نه وارد تاسو په فضیلت باندې، صرف یو فضیلت تاسو د لپاره کافی ده، هغه ده چې من لم يصلي عليكم لا صلاة له، چې کوم انسان په تاسو باندې درود او نه وایي د هغه لمونځ نه صحیح کیږي. نو موږ تاسو په لمانځه کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، درود دی پر نبی علیہ السلام باندې او پر آل د نبی علیہ السلام باندې. نو چې څوک پر آل باندې درود او نه وایي لمونځ نه صحیح کیږي. په دې خاطر باندې تاسو دغه یو کفایت کوي د عظمت شان د پاره. او امام یوسف ابن اسماعیل النبهانی رحمه الله چې متوفا سنه 1350 هجری ده، مستقل رساله د ساداتو د اهل بیت په محبت باندې لیکي چې نوم یې دی الشرف المؤبد لآل محمد. او امام سیوطی رحمه الله مستقل رساله لیکي احیاء المیت په نوم باندې یو کتاب لیکي، یو رساله لیکي چې باغی کې د اهل بیت او د ساداتو د احترام ذکر ده. او هغه فرمایي په 8 صفحه کې علامه یوسف ابن اسماعیل نبهانی چې ولا ريب في ان محبته صلى الله عليه وسلم فرض على كل موحد، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام محبت او داغي شرافت او داغي عزت
په هر موحد انسان باندې فرض ده او پر هر مجتهد باندې فرض ده په هر مقلد باندې فرض ده نو هغه کسان چې د هغې سلسله نسب رسول الله مبارک ته رسیږي نو د هغې احترام او د هغې ادب هم په تا باندې فرض ده ځکه دا د دې امت برکت ده سادات او سیدان د دې امت برکت دي الله رب العالمین د دې ساداتو د دې سیدانو په وجه د دغه مځکې څخه هر غمونه هر بلایا او هر مصیبتونه دا لرې کوي او دا د مځکې ستوري دي چې خلک په دې باندې هدایت حاصلوي ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې انی تارک فیکم الثقلین ای خلکو ما په تاسو کې دوه شیان پرېښي دي کتاب الله و اهل بیت عترتی یو مې کتاب الله قرآن کریم درته پرېښی ده چې قرآن کریم باندې منګولې شخې کوي قرآن کریم زده کوي عملي کوي قرآن چې څه وایي هغه ومنئ د قرآن ادب و احترام وکړئ دویم دا ده چې اهل بیت مې درته پرېښي دي سادات مې درته پرېښي دي سادات خو نه ختمیږي دغه سادات لمنه ونیسئ سادات لمنه ټینګه کوي بل حدا نسائی شریف روایت کړي امام احمد روایت کړي دیلمی په مسند الفردوس څلورم جلد 311 صفحه کې یو بل حدیث ذکر کوي نبی علیه السلام فرمایي چې النجوم امان لاهل السما ستوري دا امان دي د اهل اسمان لپاره د اسمان د خلکو لپاره ستوري امان ده او د ځکه د خلکو لپاره اهل بیت زما نبی علیه السلام فرمایي چې دا امان ده او دا د دوی لپاره حفاظت ده که اهل بیت نه وای دا نظام به ټول درهم برهم وای دغه شانته امام مسلم رحم الله په صحیح کې د یزید ابن حیان څخه روایت کی هغه فرمایي چې زه او حسین ابن صبره او عمر ابن مسلم و حضرت زید ابن ارقم ته ولاړو چې کله کښېنستل حسین ورته وایي چې لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا ای حضرت زید تا خو ډېر د خیرونو د برکتونو والا مالامال زمانې سره یو ځایوالی کړی دی رأیت رسول الله وسمعت حدیثه نبی علیه الصلاة والسلام دی لیدلی ده د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی اوریدلی دی وغزوت معه جهادونه دی د نبی علیه السلام سره کړي دي وصلیت خلفه د نبی علیه الصلاة والسلام شاته د لمونځ کړی ده ولقد اوتیت خیرا کثیرا تا ته الله تبارک وتعالی ډېر خیرونه برکتونه درکړي دي ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک شاته چې څوک لمونځ کوي دا لوی سعادت ده نبی او پیغمبر په خپل سترګو چې څوک ویني صحابي سي دا ډېر لوی سعادت او نیکبختي ده او د نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره چې جهاد او په غزا کې شرکت کوي دا لوی سعادت دی او د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث چې اورېدا لوی سعادت دی نبی علیه الصلاة والسلام د الله رسول په برکت سره دا ټول شیان ته په مالامال سوی نو حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله ته یو حدیث ووایه مشته چې تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی ده او حضرت زید وفرمایل چې قام رسول الله فینا خطیبا نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو ورځ پورته سو په حال کون ده چې خطبه یې ویله فحمد الله واثنى علیه وعظ وذکر نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راولاړ سو حمد یې ویل د الله تعالی ثنا یې ویل وعظ و نصیحت یې وکړه او بیا یې ذکر وکړه بیا یې ویل چې اما بعد الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتي رسول ربي فاجیبه ای خلکو کېدای شي زه حضرت عزرائیل علیه السلام راشي او زه به د خپل روح ورته وسپارم وانا تارک فیکم ثقلین زما په تاسو کې دوه شیان پرېښي دي چې هغه تاسو منګولې په شخې کوي واستمسکو به تاسو منګولې په شخې کوي دا دوه شیان ونیسئ چې ستاسو څخه ولاړ نسي هغه څه د اولهما کتاب الله فيه الهدى والنور اول د الله رب العالمین کتاب د قرآن کریم د چې په هغه کې نور ده په هغه کې هدایت ده فخذوا بکتاب الله نو تاسو د الله رب العالمین په کتاب باندې منګولې شخې کوي او بل فحث على کتاب الله ورغب فيه او بل ثم قال واهل بیتی زما اهل بیت سادات می درته پرېښي دي سیدان می درته پرېښي دي فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی ای خلکو زه تاسو بیا یادوم په دې چې زما د اهل بیتو محبت وکړئ زما د اهل بیتو محبت وکړئ او د هغې خیال وساتئ دغه شانته اسعاف کې په یو روایت کې لفظ کې د امام احمد څخه روایت ده چې انی اوشک ان ادعی فاجیب و انی تارک فیکم الثقلین زه په تاسو کې دوه شیان پرېږدم د الله رسول فرمایي زه خو ځم اسمانو ته کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض یو د الله رب العالمین کتاب ده چې یو لوی رسی ده چې د اسمان څخه ومځکې ته راغلی ده وعترت اهل بیتي او بل زما
اهل بیت دی، زما سیدان دی، زما اولاده دی. وان اللطیف الخبیر اخبرنی انهما لن يتفرقا حتى يردا علی الحوض یوم القیامه. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی ما ته دا خبرداری را کړې ده چې قرآن عظیم الشان او زما اهل بیت ټول سادات به دا زما سره په قیامت کې نه جدا کیږي په حوض کوثر تر دې پورې چې حوض کوثر ته راورسیږي. حوض کوثر اوبه زه په دې دواړو وچشمه په اهل بیتو په ساداتو باندې، نو بیا زما سره تر هغو پورې. فانظروا فيما تخلفوني فيهما، زه په تاسو کې ګورم چې څوک به ښه خلیفه او ښه دوست او ښه مهربان والا جوړ سي او څوک به ښه منګولې ټینګې کې په دې دواړو باندې چې اهل بیت نه او ورسره سره قرآن عظیم الشان ده. بل ځای کې حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجته یوم عرفه. نبی علیه الصلاة والسلام په حج کې یوم عرفه د عرفات په ورځ په حجة الوداع کې پر خپل اوش مبارک باندې چې قصوان نومېده خطبه ویله. حضرت جابر بن عبدالله فرمایي چې ما په خپله واورېدی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ایها الناس قد ترکت فیکم، ما په تاسو کې پرېښی دی ما ان اخذتم به لن تضلوا. دو شان مې درته پرېښی دي که تاسو منګولې په شخې کوئ ټینګ ونیسئ د ځانه سره او محبت ورسره وساتئ نو تاسو به ګمراه کیږئ نه. کتاب الله وعترة اهل بیتی، یو د الله کتاب ده قرآن عظیم الشان، دویم اهل بیت زما دي. دغه شانته الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، چې دوی همیشه اهل بیت د دین اسلام ملازمت اختیار کړې ده او دوی ته به هیڅکله رجس دا شامل ټولو ګناهونو لره ده، ټولو نقایصو لره ده چې هغه اقبح چې د کفر ده. نو دا داسې یو قوم د سادات چې الله رب العالمین د دوی صفایي کوي. الله رب العالمین دوی ته خراب عقیده نه پرېږدي، الله رب العالمین دوی ته خراب اعمال نه پرېږدي. علما لیکي، علامه یوسف ابن اسماعیل نبهانی لیکي چې کله سیدان په عقیده کې خراب وي الله رب العالمین یو واسطه په آخري عمر کې دته پیدا کوي چې د عقیده ورسمه کې او بیا وفات کی. او که د سیدانو عمل صحیح نه وي، عمل خراب د شریعت خلافي، الله رب العالمین په آخره زمانه او په آخره عمر کې داسې یو سبب ورته پیدا کوي چې د سید د عمل برابر شي او بیا جنت ته بیایي او بیا د روح باسي. ځکه چې د سیدانو صفایي الله رب العالمین په خپل قرآن عظیم الشان کې بیان کړی ده. الله رب العالمین فرمایي چې زه په خپل د سیدانو د ګناهونو د اعمالو د خرابي صفایي زه په خپل کوم. ګوره انما یرید الله، دا خبره د بل نسته چې الله رب العالمین اراده کړې ده لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، چې ستاسو څخه پلیتی، ستاسو څخه بدی او ستاسو څخه مرداری دا ختم کې اے اهل بیت اے ساداتو، ویطهرکم تطهیرا، او تاسو پاک او صفا کې په پاکوالی سره او په صفاوالی سره. رسول الله مبارک فرمایي ان فاطمه قد احسنت فرجها فحرمها الله وذريتها على النار. حضرت بیبی فاطمه الزهرا رضی الله عنها خپل ځان اوساته د ګناهونو څخه او خپل ځان محفوظ کړي د ګناهونو څخه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله رب العالمین د حضرت بیبی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په برکت سره بیبی فاطمه الزهرا هم د جهنم څخه ساتي او د بیبی فاطمه الزهرا چې څومره اولاده او څومره سیدان دي هغه هم الله رب العالمین حرام کړی د په جهنم باندې چې دوی ورواچي او دوی جهنميان سي. دوی سره څه او امام حاکم رحم الله فرمایي چې دا حدیث صحیح ده. عمران ابن حسین فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سألت ربي الا يدخل النار احدا من اهل بيتي فاعطانيها. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي، روایت د دیلمی مسند الفردوس کی ذکر کړی دا دویم جلد 310 صفحه کې نبی علیه السلام فرمایي چې ما د الله رب العالمین څخه وغوښتل، د الله رب العالمین څخه مې سوال وکړي چې یا الله پاک چې څوک هم زما په اهل بیتو چې څوک هم زما په ساداتو کې راځي هغه جهنم ته مه داخلی، هغه اور ته مه داخلی، خو البته چې مسلمان وي کفر سوی نه کافر سوی نه. الله رب العالمین را سره ومنل
چې ستا په اهل بیتو کې چې څوک هم کلمه وایي او ستا په توحید ستا په رسالت باندې عقیده لري او زما په توحید باندې نبی کریم علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې الله تعالی وعده را سره کړې ده چې زه بخښ ورته کوم مغفرت ورته کوم. او بل حدیث مخې تېره سوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل سبب ونسب ينقطع يوم القیامه، هر نسب او هر سبب په ورځ د قیامت باندې ختم سي. نسبونه نه چلیږي، پالتیان نه چلیږي، زبانونه نه چلیږي، قوم او قوم پرستی نه چلیږي. نبی علیه السلام فرمایي چې صرف او صرف زما سیدوالی، زما د اهل بیت د سادات او قدر او عزت دا به په ورځ د قیامت کې هم موجوده وي، دا په ورځ د قیامت کې هم نسی ختمېدلی. الا سببي ونسبي، مگر زما سبب او نسب دا به په ورځ د قیامت هغه وي. نو دغه حدیث شریف علامه یوسف ابن اسماعیل نبهانی رحمه الله فرمایي چې دا د دې خبرې متضمنه ده چې اهل بیت د اهل بیت نبوت دا د کفر څخه معصوم دي، او کچيري دوی باندې کفر روا وای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هیڅ کله دا استثناء نه وای ویلې. او دغه شانته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د استمساک په اهل بیتو چې اهل بیتو ساداتو باندې منګول شخې کوي، ان ذکر د اهل بیتو کوي، د هغوی محبت ساتي، د هغوی اقوال او اعمال په ځان باندې عملي کوي. دغه شانته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل اهل بیت فیکم کسفینه روح، زما د اهل بیتو مثال، زما د سیدانو مثال تاسو لره داسې دی لکه د نوح علیه السلام کشتی. د نوح علیه السلام کشتی داسې وه چې څوک پکې کښېنستلی و هغه نجات پیدا کړی وه، که هر څوک د نوح علیه السلام د کشتی څخه مخالفت کړی وه هغه ټول غرق سوي و که نه و غرق سوي. نو د زما د اهل بیتو مثال هم داسې ده، که څوک زما د اهل بیتو سره مینه او محبت وساتل، زما اهل بیتو سره عزت وساته، زما د اهل بیتو قدر وساته، نو دغه انسان کامیاب ده. که د اهل بیتو سره بغض وساته، نفرت وساته، بیادبي وکړله، نبی علیه السلام فرمایي چې هلاکه دغه انسان هلاک دی. طبراني په اوسط 4 جلد 10 صفحه کې ذکر کړی، دا صحیح احادیث دي. بل ځای کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اجعلوا اهل بیت منکم مکان الرأس من الجسد، تاسو زما اهل بیتو سادات داسې عزت ورکئ لکه سر چې په جسد کې ده. د انسان سر څومره مهم عضو ده د جسد، ځکه په سر کې غوږ ده، ته اشتیانو اوریدل پکې کولی سې، ستا په سر کې سترګې دي، په سترګو کې د شانو لیدل کولی سې، پزه د شانو بوی کول کولی سې، خوله د خوړل کولی سې، که د سر نه یو شی هم نسې کولی، ژوند نسې کولی. نو د ساداتو احترام به ته داسې کوې چې د ساداتو احترام ستا سره نه وي لکه ته چې مړې بالکل. د سیدان چې ووینې داسې احترام وکړه لکه دا ستا سر چې د جسد سره ده، ستا سر څومره در باندې ګران ده، څومره حفاظت کوې، څومره یې ساتې، څومره ور باندې په خوږېږې، څومره حفاظت او ساتنه کوي، دغسې به د اهل بیتو ساتنه هم دغسې کوي. ومکان العینین من الراس، او بیا په سر کې تر ټولو مهم شی سترګې دي. د سترګو څومره حفاظت کوي، د سترګو څومره قدر ساتي، او څومره هر وار متوجه ورته چې دشمن د خراب نه کی، درسونه وهل سي، په کمزوره نسی، دا ټولو مشکلاتو د دې ټولو موانعو مخه نیسي. نو د اهل بیتو د ساداتو قدر به هم داسې کوي لکه په سر کې چې بیا سترګې، یو اړخ سر ډېر مهم ده په بدن کې، بیا په سر کې سترګې ډېرې مهمې دي چې سترګه دې نه یو شی نسي لیدلی. د سیدانو د اهل بیتو به دغسې قدر و عزت کوي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي. بل روایت د حاکم ده او صحیح کړي على شرط الشیخین، وای النجوم امان لاهل الارض من الغرق، ستوري دا امان دي د مځکې دپاره د غرق څخه. پخوا زمانه کې به دا جی پی ایسونه او دا شیان نه وه چې کله به هم لاره به پیدا کوله په کشتیانو کې چې تګ کاوه ستوري سره به کارو، با ستوري